ځینې ښځینه استازي طالبانو سره د ښځو پر مهمو حقوقو خبرې کوو. له طالبانو سره د افغان حکومت د مذاکره کوونکي پلاوي یو شمېر ښځینه غړي وایي که څه هم بین الافغاني مذاکرات به ژر پایله ورنکړي، خو هڅه کیږي داسې تنظیم شي چې مثبته پایله ورکړي. له طالبانو سره بین الافغاني خبرو اترو لپاره د افغان حکومت د لوري ټاکل شوي مذاکراتي پلاوي یو شمېر ښځینه غړي وایي که څه هم تمه نه لري چې دا مذاکرات به ژر پایله ورنکړي، خو هڅه کوي چې طالبانو دې د سولې لپاره قناعت ورکړي. د دغه پلاوي یوې غړي او د سولې عالي شورا مرستیالې حبیبه سرابي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل موږ خو ډیره تمه نه لرو چې په نږدې میاشتو کې دا مسایل حل شي. دا به وخت ونیسي ځکه مذاکرات ذاتاً یو اوږده مهاله پروسه ده، خو هغه څه چې موږ ته مهم دي د جمهوري نظام په چوکاټ کې د ښځو د ښاروندۍ حقوق دي، مثلا د رای ورکولو، رایو اخیستلو، ځان نمایندولو، د بیان ازادي، بشري حقوقو، په ټولو کې د سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي حقوقو هغه څه دي چې موږ به پرې خبرې وکړو. میرمن سرابي وایي تر دې دمه له طالبانو سره د حکومت له لوري د خبرو اجنډه مشخصه شوې نه ده، خو دغه پلاوي به په ګډه یوه کره او اغیزناکه اجنډه جوړه کړي. له دې سره د دغه پلاوي بله غړې شهلا فرید وایي دواړه لوري دې هڅه وکړي چې د مذاکرات ژر تر ژره پیل او جګړه پای ته ورسوي. هغې زیاته کړه د ټولو افغانانو او زموږ غوښتنه دا ده چې ژر تر ژره دې دغه مذاکرات پیل شي. په دې مذاکراتو کې به خامخا موږ له زیاتو ستونزو سره مخ شو، خو هڅه به مو دا وي چې طالبانو ته قناعت ورکړو ځکه افغان د جګړې قربانیان دي. زما غوښتنه د دواړو لورو له مذاکراتو کوونکو همدا ده چې په ملي کاملا بین الافغاني او آرامه فضا دې دغه مذاکرات ترسره کړي. میرمن فرید وایي طالبانو سره د افغان ښځو په استازیتوب د ښځو د تعلیم، د کار کولو، سیاسي او ټولنیز مشارکت او روغتیايي خدماتونو ته د دوی د لاسرسي په حقوقو خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت له لوري د بین الافغاني مذاکرات پلاوي د طالبانو له لوري مخالفت کړی دی. دغې ډلې د شنبې په ورځ اعلامیه خپره کړه چې په کې راغلي وو چې د حکومت له لوري جوړ شوی پلاوي ټول شموله نه دي. خو افغان حکومت بیا تېره ورځ وویل چې طالبان دې پلمې نه جوړوي او د دغه مذاکراتو لپاره دوی هم خپل پلاوي اعلان کړي. د حکومت له لوري په دغه 21 کسیزه پلاوي کې د 15 ښځو حبیبه سرابي، فاطمه ګیلاني، فوزیه کوفي، شهلا فرید او شریفه زرمتي نومول شوي دي. دا زموږ چمتو شوی راپور. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ افغان ټي وي چینل سبسکرایب کړئ.